ستړي مسئ دوستانو، نن د سرویسز ماپینګ په اړه باندې یو څه معلومات درکوم. شاید هغه کسان چې په بشري برخه کې کار کوي د کلمې سره یا دغه کار او پروسې سره بلد وي، خو ډېر لنډ معلومات. سرویسز ماپینګ یا هم د موجوده یا شته خدماتو په اړه باندې معلومات، او یا نن سبا اکثره ملګري او دوستان د معلوماتو نقشه ورته وایي او بعضې د خدماتو نقشه بولي، نو دا مختلفې کلمات دي. سرویسز ماپینګ داسې یو پروسه ده چې په مټ موږ په یو مشخصه ساحه یا زون او یا منطقه کې د شته خدماتو په اړه باندې معلومات راټولوو، او دا زموږ سره کومک کوي تر څو موږ پوه سو چې د هغې منطقې د خلکو دپاره کوم ډول خدمات شته او کوم ډول خدمات د لاسرسي وړ دي. سرویسز ماپینګ ګټه دا ده تر څو موږ پوه سو چې د خدماتو وړاندې کوونکي څوک دي، د خدماتو ترلاسه کولو دپاره کوم مشخص شرایط شته، په کومو وختونو یا ټایمونو کې خدماتو لاسرسي وړ دي، او د خدماتو د وړاندې کوونکو او یا هغه کسان د خدمات وړاندې کوي د هغو د تماس او نور معلومات دي. نو د سرویس ماپینګ یوه ګټه دا ده تر څو زموږ سره کومک کوي چې موږ پوه سو چې په مشخص ساحه کې کوم خدمات شته، څوک یې وړاندې کوي او نور اړوند معلومات. بله ګټه دا ده د سرویس ماپینګ چې زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په خلاو باندې پوه سو چې په یو مشخصه ساحه کې کوم ډول خدمات چې هغه هلته نشته. د اکثره وختونو چې په اکثرو ساحو کې سرویسز ماپینګ کیږي د هغه دپاره کیږي تر څو معلومات ترلاسه شي چې کوم ډول خدمات شته او کوم ډول خدمات نشته. د سرویسز ماپینګ بله ګټه دا ده چې د سرویسز ماپینګ څخه مخکې او د سرویسز ماپینګ د پروسې ترسره کولو څخه مخکې هیڅ ریفر امکان نه لري، ځکه تر څو چې موږ د موجوده خدماتو په اړه باندې معلومات ونه لرو نو موږ به ریفر چاته کوو، امکان نه لري. نو سرویسز ماپینګ موږ سره کومک کوي، زموږ دپاره دا زمینه مساعدوي تر څو موږ وکولی سو ریفر وکړو. او بله خبره دا ده چې د ریفرل پاتوې دپاره کوم چې د ګټه اخیستونکي یا د بنفیشریانو د ریفر کولو سیستم دی، پر هغه باندې بیا په بل کلیپ کې خبرې کوو. د هغې د جوړولو دپاره هم سرویسز ماپینګ اړین دی. نو سرویسز ماپینګ د ریفر دپاره د ریفرل پاتوې دپاره اولین شی دی چې باید ترسره سي. سرویسز ماپینګ په کله یا اکثره وختونو مثلا په افغانستان کې کلسترونه ترسره کوي، معلومات راټولوي، بیا د ټولو انجوګانو سره شریکوي. دا یوه طریقه ده. بل طریقه ده چې هر ارګان په داخل کې د ریفرل فوکل پوینټس یا بعضې دې ته ورته پوزیشنونه لري او هغوی کوشش کوي چې د مختلفو مؤسساتو سره تماس ونیسي او د خدماتو په اړه باندې معلومات راټول کړي. دا ډول هم کیدلی شي چې د سرویسز ماپینګ پروسه ترسره سي. او یو بل ډول یې دی چې موږ د لوکل سرویس ماپینګ په نامه سره یادو، هغه دا دی چې کله د کیس منیجمنت ټیم یا د ایمیج پیسز کسان چې ساحو ته استول کیږي، دوی چې کومه ساحې ته ځي، یو د دوی وظیفه او دنده دا ده چې دوی چې په کومه ساحه کې کار شروع کوي، خدمات وړاندې کوي، دوی باید هلته د خدمات د وړاندې کولو څخه مخکې لوکل سرویسز ماپینګ ترسره کړي تر څو پوه سي چې په هغه مشخصه منطقه کې داسې څوک شته چې هغه کیدلی شي چې زموږ سره د کار او د ریفر او د خدمات وړاندې کولو په ټولو پروسه کې زموږ سره کومک او همکاري وکړي. نو دا شی هم شته او بعضې انجوګانې ترسره کوي. ډېره زیاته مننه. بیا به د خیر سره انشاءالله پر ریفرل پاتوې باندې هم خبرې کوو.